ویلې چې اوس وایه زموږ کیسه منې و که نه اخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتې و که نه خو ما ور غبرګه کړه چې شا بسئ ګزار کوئ زر زر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ که ذره ذره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یمه قسم دی که تسلیم شمه بس لانډه دا چې دوی پرې پوه شول چې یوه نه مني دغه ځوان په هوش هوا زمونږ کیسه نه مني بس یو څو ساعته شوم بې هوشه زما حال بدل شو زما پر ځان اختیار شو ختم زما خیال بدل شو داسې ماحول جوړ شو چې شوره سره ورور په قید کې زما وراره ماشومه لور او زما مور په قید کې له یو خوا بل خوا د چیترو اوازونه راتلل ما ته د ورونو او ورارونو فریادونه راتلل بس له دې بعده چې دوی ما باندې هر څه ویلی دي زه په دې پوه نه یم چې ما بد او کشه ویلی دي نو پښتنو ورونو زما دا مختصر بیان و دا پر ما تیر په فوجي قید کې د مخشر بیان و خو خدای ګواه دی له ما څخه دا قرآن پوره دی دغه قسم له ما په هر یوه میدان پوره دی په دې آخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړی ځکه چې ما و خپل ولس ته په بار بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي چې یا وطن او یا کفن دا مې شهار دی پښتانه راویښومه دا مې کار دی ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو ګیله منه که زندان د یو کدار دی له توجه مې ونه